د امازون ځنګل چې د نړۍ لوی باراني ځنګل دی. دا ځنګل اوس په نړۍ کې تر ټولو حیرانوونکی ځنګل بلل کیږي. دا ځنګل د 8 هیوادونو سره سرحدونه لري: برازیل، بولیویا، پیرو، ګویانا، سورینیم، ایکوادور، کولمبیا او فرنچ ګویانا. د دې ځنګل بشپړ پراخوالی 7 میلیونه سکویر کیلومتر دی، چې د هندوستان په څیر 2 هیوادونه او د انګلستان په څیر 28 هیوادونه پکې جایدای سي. عبدالمنان افغان درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. لکه څه ډول چې موږ انسانان د سمندر په هکله کم معلومات لرو، په ورته ډول د امازون ځنګل په هکله هم انسانان ډیر کم معلومات لري. د حیواناتو، نباتاتو او ژوو په هکله په دې ځنګل کې انسانان فقط 10% معلومات لري. د یوې سروې له مخې په امازون ځنګل کې هره ورځ نوي کشفونه ترسره کیږي. په دې ځنګل کې د اټکل له مخې 400 بیلیونه ونې شتون لري. دې ځنګل ته د سږو نوم هم ورکړل شوی دی، ځکه چې په نړۍ کې 0% کره اکسیجن نړۍ ته همدا ځنګل ورکوي. که چیرته د دې ځنګل د قبایلو په هکله وغږیږو، نو په دې کې 2 میلیونه انسانان ژوند کوي چې له بهرنۍ نړۍ سره هیڅ تعلق نه لري. دا ځنګل له موږ څخه یو څه اخلي او یو څه راکوي. له موږ څخه خرابه هوا اخلي او صفا اکسیجن موږ ته راکوي. دا ځنګل شاید په کال کې یوه داسې هفته ونه لري چې پکې باران ونه شي. له همدې امله د باراني ځنګل یا هم د راین فورسټ په نامه هم یادیږي. د دې ځنګل د ونو د ګڼوالي له امله د باران څاڅکي تر 10 دقیقو پورې ځمکې ته نشي رسیدلی. له همدې امله دلته د ورځې هم تیاره وي، یعنی انسان نشي کولی چې ورځ او شپه په دې ځنګل کې معلومه کړي. د دې ځنګل د ګڼوالي او د ښایسته ماحول په لرلو سره په دې ځنګل کې داسې عجیبه د حیواناتو نسلونه لیدل شوي دي چې شاید مخکې چا نه وي لیدلي، چې 40,000 مختلف بوټي او ونې، 14,000 مختلف مرغان، 2200 مختلف کبان، 420 ډوله مختلف وحشي حیوانات او 380 مختلف ژوي چې انسانانو شاید مخکې دا ژوي هیڅ کله هم نه وي لیدلي، او همدارنګه 25 لکه مختلفې د حشراتو نوعې موندل شوي. لکه څه ډول چې دا ځنګل یو زړه راښکونکی ځنګل دی، له همدې امله دا ځنګل یو ډارونکی ځنګل هم بلل کیږي، چې تر ټولو ډارونکی د ګرین اناکونډا په نوم یو لوی مار دی. د دې مار اوږدوالی 9 مترو ته رسیږي، چې دا د دې ځنګل پاچا هم بلل کیږي. دا مار کولی شي چې پړنګان او زمریان په یوې جټکې سره له منځه یوسي. تر اوسه پورې انسانان په دې نه پوهیږي چې په امازون کې به څومره اناکونډا شتون لري، او انسان دومره جرأت نشي کولی چې په امازون کې د دې مارانو په هکله ځان وپوهوي او هغه ځای ته ولاړ شي. او همدارنګه په دې ځنګل کې د میږیانو یو نسل هم شتون لري چې 4 سانتي متره اوږدوالی لري، او دا د نړۍ تر ټولو لوی میږیان هم بلل کیږي، چې د دې میږیانو نوعې یوازې په امازون ځنګل کې پیدا کیږي. که چیرته دغه میږیان انسان وچیچي، نو د دې درد دومره زیات دی چې انسان تر مرګه پورې رسوي. د دې میږیانو د چیچلو درد دومره زیات دی لکه انسان چې په مرمۍ وولي. نو له همدې امله دې میږیانو ته د بولیټ این نوم ورکړل شوی دی. او همدارنګه 6840 کیلومتره د نړۍ تر ټولو لوی سیند هم امازون ځنګل لري، چې د امازون ریور په نوم یادیږي. په دې سیند کې د امازون ټولې باراني اوبه راټولیږي، چې بیا سمندر ته ترې تویږي. په حیرانتیا سره د امازون له سیند څخه په هره ثانیه کې 2,19,000 متر مکعب اوبه سمندر ته تویږي. د امازون ځنګل یوه داسې چینه هم لري چې په دې چینه کې زیاته تودوخه ده، چې د تودوخې دغه درجه له 90 څخه تر 100 پورې رسیږي، چې په دې چینه کې هر څه په اسانۍ سره پخیږي. د تیرو 500 کلونو راهیسې د امازون ځنګل 0% کوچنی شوی دی. که چیرته دغه د امازون ځنګل د ونو وهل دوام عمومي، نو په نړۍ کې به اقلیمي بدلون رامنځته کړي او د کرنې برخه به زیانمنه کړي. د معلوماتو له کتلو او اوریدلو مو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي د خپلو دوستانو سره یې حتما شریک کړئ.